الکه یار که خفه کېږې نه نو هیډفون ولګوې. So sexy. غیرتې مې وکتلې خو دا نننۍ چې مې کومه وکته نو دې راله بلکل سر وګرځو. هم هغه شان که چېرې تاسو هم دا ویډیو وکته نو تاسو په خپل کمنټ کې صرف دا خبره کوئ چې شیخ لالا تیل ورته پې بلکل ونه لګې. اوس دې ځای کې به د دې کنجرانو دا کنجرتوب، بړواتوب، بې غیرتوب او دا ډمتوب یو سایډ ته کوو. خو زه دې کنجرې ته دا خبره کوم چې دا ډانس دا نه ضروري شو چې ته سره د بچي مطلب په خېټه کې سره د بچي ډانس کولو ته مجبوره نه. خو دیشي دې دا نه اور کړی دی چې دا بچی دې هم دې سر له راغلی دی خو ته نه سړېږي. خو خیر بیا هم درته به حیثیت یو روسټر دا دعا کوم چې خدای دې درله دا بچی د دې خپو په منځ کې د دې سټیج په سر باندې ګزار کړي. یار په دې تېرې شوو ورځو کې ما اورېدلي چې د جهانګیر خان خوله کږه شوې ده او هغه مړ شوی دی. چا به ویل چې نه په زړه کې خوټې تلي دي خو بچ دی. خیر خوټې ویستلې او بوتلې سره زمونږ سکار نشته دی. خو په هغه ټایم مې صرف په دې مقصد په ده باندې زړه خفه شو چې په پوسټونو کې د ده تصویران ما وکتل نو په هغه تصویرانو کې راته داسې ښکاره شو لکه خوټه چې په ژمي کې مړه وشي. So sexy. څوک بدرانه راپسې وایي، څوک به سپک څوک بدرانه راپسې وایي. زه رحمان په سپکو بدرنو درومي. رحمان پرېږده ستا کونه په بختي رحمان باندې وغیمه. د رحمان خبرې مه کوو د هغې خو ته د نوک برابر هم نه یې. هغه خو مونږ ته هم پته ده چې کم انسان درونی نو هغه کله هم سپکه خبره نه کوي. لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې درنې خبرې کړي دي او تا ورته 1 2 3 ویلي دي. ناز اقبال تو په ما طلاق ہے، ناز اقبال تو په ما طلاق ہے، ناز اقبال تو په ما طلاق. اسې یار خپلو کې یو که دا درانه خلک داسې وي نو بیا خو داود شاه زنده باد. یار ما کې یو کار دی د انسانانو بې غیرتوب خو رانه بلکل نه برداشت کېږي. خو د هغې سره زه نن تاسو ته د ځناورو باره کې هم یو وړه شان کیسه کوم. ما ځان له یو وړوکی پپي سپی ساتلی دی نو د روټۍ په ټایم کې اول زه هغه موړ کړم بیا د هغې نه بعد په خپله راشم روټۍ ته کښېنم. خو یو ورځې هغه نازبین وړوکي پپي سپي زما دا غلطي او دا بې غیرتوب وکړو چې هغه مې موړ کو او زه رالم روټۍ ته کښېناستم په ټیبل باندې. په دې کې څه ګورم چې نه ګورم هغه زمطلاق پپي رالی او زما مخې ته داسې کښېناستو لکه دا چې د 20 ورځو نه چا نهر تړلی وي. خیر ما خو پې ځان ناغرضه کو روټۍ ته لګیا شوم. روټۍ باندې مې سټارټ واغستو. په دې کې راله نیکه آواز راکړو چې دا یار دې پیله مړوه بیا راځه خپل ځان ډکوه. خیر د دې پپي د لاسه خو زما هغه انسلټ نیکه وکړو. د نیکه دغه خبره اورېدل او په ما اور لګېدل. پلیټ مې خپل راواغستو. په هغه پلیټ کې ما ځان ته روټۍ خوشته کړې وه. هم په هغه روټۍ کې په هغه خوشته روټۍ کې مې ورته لږه شان جمال واچول او په دې پپي مې ښه په زور وخوړه چې طلاقه ته خو ما مخکې موړ کړې د ځانه نو بیا څه له شرمول کې. خیر زما هغه نازبین پپي چې هغه پلیټ خالي کو او پته ورته ولګېده چې دې طلاق خو راته پکې جمال ګوټه اچولې ده. نو بیا یې په دې انداز کې خپل شخوند بند کو او په دې سټایل کې باتروم طرف ته منډې شروع کړې. خیر ماله د هغه په دې داسې منډو پسې خندا راغله خو بیا مې هم راونیو او پوه مې کو چې زمطلاقه ته ما مخکې موړ نه کړي چې وروسته شرمول کې نیکه باندې مې بې عزته کې ته ما سره ګوتې کې خو دې غر که زه شیخ لالا یم. So sexy. برید پسې شوله ما برید کم زما دی الله برید رانه کېږي. بله ورځ خو ستا برید شوي وو. زما برید نه وشوی الله دې کړي زه خو وبانټه یم ښکلی هلک یم. مړه دا زړه خو مې وایي چې هم دې د اوچاله د خر هغه په لاس کې ورکړم او خر لپې موټې ووم او د خر هغه ګندګي ستا په دې خوله کې درته شکم. څو کالو ماشوم یې؟ زه به یم د 22 کالو به یم ښایسته. مړه زه خو یم چې ښه ښایسته د 22 سالو خر در باندې سړی واچوي او ښه ټینګ ټینګ دې وغوي چې دا یو کوناټی دې د ټوپکمار په پیج باندې پروت او دا بل کوناټی دې د لانجمار په پیج باندې پروت او لاندې درته زه ولاړ یم او په دې سوچ کې درته مجبور یم چې دا د کم ملک چترۍ ده. د ظالم لور د داسې شخوند پې وی لکه دا ګانه چې بلکل دی ویلي. دا نه زور پې ماخله طلاق مال می جازې به درنه لاړې شي.
د دوبۍ د شو نه مې ورله د مراد د ښځې سومبۍ جوړه کړه. راځئ ویډیو در سره پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو تاسو ته یاد وي چې سبا ماښام به په پنجره کې شو وي او هغې ته ډېر ښه احترام زموږ مشران هغوی راغلي دي. انشاءالله تاسو به راځئ. اسفندیار بی هم دی او زموږ سره جهانګیر خان لالا هم دی. نو الله مو راوله. وعلیکم السلام. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ضمیر خان ضمیر شاعر صاحب ته هم په خلار پرېښودې ده او کچه د اختیار کړې ده، خو تاسو به غم نه کوئ. د دوبۍ دا شو ما د مراد د ښځې په سومبۍ ورمنډلې ده، خو تا ته صرف دا یو خبره کوم شاعر صاحب چې ته په دغه کچه لاره باندې زما نه صرف او صرف د یو کس په سر باندې بچې د کم نوم چې سنان خان مطلب ټوپک مار دی د هغه سر ته دعا کوه که نه ته ښه سړی نه یې. خیر راځئ شو مې وله په دې ګس اګې باندې راوالې ده. ویډیو پوره وګورئ. زه خو بستانه اوس په دې ویډیو کې بڼې وباسم د کوسپټا کې بچیه تا سره دا نه احساس نه کېږي چې دې پیسو کې تا سره د خپلو بچو ستا سره د خپلې ښځې ستا سره د خپل مور پلار ورسره سره ستا سره د یو پردي غریب هم حق دی. و د کوسپټا کې بچیه د سپی ښځې خاوند نو تا کې دومره احساس نشته دی چې ته دا پیسې په دې رینډۍ باندې شیندي. نو کم از کم دا خو سوچ کوه چې ته دوبۍ ته راغلی مزدوري دې وکړه، د بل ملازمت دې وکړو، د بل نوکر پاتې شوې او هغه پیسې ته ډایرکټ رالې او بغیر سوچه په دې رینډیانو باندې شیندي. په دې کې تا سره د رور پلار مور ورسره سره د خویندو حق هم دی او د هغې سره سره غټه خبره دا ده چې تا ته د غریب احساس نه کېږي او راځي په دې داسې کولاو خلکو باندې دا پیسې شیندي. د دوبۍ مسافر د دوبۍ مسافري د دوبۍ مزدوري صرف د دې داسې د یو څو کوسپټا کې بچو د لاسه بدنامه شوې ده. یار زه د دوبۍ د مسافرو دپاره صرف دا یو خبره کول غواړم، دا یو میسج ورکول غواړم چې تاسو کې داسې کسان شته چې د دې داسې رینډیانو د شوګانو نه مجبوره او هغه خامخا د دې دا شو کتل غواړي چې ډېر مو زړه نه صبرېږي. نو لاړ شئ ټیکټ راوالئ او د دې شو وګورئ، د دې دا غټې غټې کونې وګورئ، دا کولاو کونې وګورئ. خو د دې سره ستاسو هېڅ کار نشته چې تاسو راپاسئ او په دې کولاو خلکو باندې خپلې پیسې وشیندئ. په دې باندې تاسو ښه نه ښکارئ، خپله جذبه م کنټرول کړئ. دا ټول د دې چالي اکثر د دې سره یو څو بړواګانې چې دې پویه کړي او هغې راځي هغې پې هغه خپلې پیسې ورشیندي او تاسو په دغه جذبه کې راولي او ستاسو نه دغه پیسې په دې چل باندې وباسي. او باقي تاسو د شو ټیکټ اخیستی دی نو تاسو ته به د دې هغه پلار هم ډانس کوي، ګډېږي به درته. تاسو ټیکټ اخیستی دی ستاسو نه دې مخکې وروسته کېدی نه شي، خو دا نه ده پکار چې تاسو راپاسئ او په دې داسې کولاو کنجرو باندې پیسې وشیندئ. او بله خبره دا هم در سره یاد ساتئ چې دا رینډیانې ډانس له کمو غولو له ډېرې درځي. نو په دې داسې قسمه خبرو کې د چا را نه شي او دې داسې قسمه رینډیانو ته خپل زړه ښه نه کړئ. 500 یا 1000 درهم په دې باندې خراب نه کړئ او که بیا هم د دې خپل میر غضب نه مجبوره یې نو بیا ډایرکټ باتروم ته منډه کوه، د باتروم دروازه کې وله دا سر راګېروه، خو چې بیا هم نه سړېږي نو بیا ښه په مینه باندې لږ شان شیمپو وله په دې سر ور اچوه او واپس یې وینځه.